ولې بهرنۍ بې پیلوټه الوتکې د افغانستان پر فضا الوتنې کوي؟ سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. په وروستیو کې د افغانستان د بېلابېلو سیمو د پاسه له بدخشان نیولې تر کندهاره پورې ډرون یا بې پیلوټه الوتکې لیدل شوي دي. د تېرې اوري میاشتې دوه خونړیو پیښو د سیمې او نړۍ د خبرونو سرټکي جوړ کړل، چې یو په کندهار کې برید د طالبانو د واکمنۍ تر ټولو ځواکمنه اډه ګڼل کېږي، او بل د مسکو ته نږدې برید چې لسګونه کسان پکې وژل شول. د داعش ترهګرې ډلې د دواړو بریدونو پړه پر غاړه واخیست. د اوري په 2مه نیټه کندهار کې د نوي کابل بانک په شعبه برید کې د ځایي سرچینو معلوماتو په اساس 21 کسان مړه او 50 نور ټپیان شول. یو ورځ وروسته مسکو ته نږدې د کانسر په تالار برید کې لږ تر لږه 144 کسان ووژل شول. امریکایي چارواکو وویل چې د دوی د اطلاعاتو پر اساس په دغه برید کې د داعش ډلې خراسان څانګه په دې افغانستان کې فعاله ده لاس لري. له دې وروسته د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې له کندهار او نیمروز نیولې تر بدخشان پورې د بې پیلوټو الوتکو لیدل کېدو رپوټونه خپاره شول. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د اوري په 11مه ټلویزیوني سره مرکه کې د دغه الوتکې پرته له دې چې کوم دلیل وړاندې کړي امریکایي وګڼلې او ویل چې د کندهار او نیمروز د پاسه د افغانستان په هوایي حریم کې تیری کړی دی. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت هم د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون ته څرګندونو کې د مجاهد ورته خبره وکړه. هغه ویل د افغانستان پر فضا باندې د امریکایي ډرون الوتکو ګرځېدل د افغانستان په هوایي حریم او ځایي حریم باندې تجاوز بولو او په کلکو ټکو یې غندو. له امریکایي لوري څخه غواړو چې د افغانستان هوایي حریم ته درناوی ولري او له هغو هیوادونو چې د دوی له فضایي حریم څخه په استفادې د افغانستان هوایي حریم نقض کیږي غوښتنه کوو چې اجازه ورنکړي ترڅو د دوی له لارې د افغانستان هوا او فضا تر اشغال لاندې راشي. د طالبانو د حکومت سرپرست دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد تېر کال ویلي و چې دغه بې پیلوټه الوتکې له پاکستانه پرواز کوي، خو د پاکستان حکومت هغه مهال د خبره رد کړې وه. بل خوا د افغانستان د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار په دې وروستیو کې له طالبانو سره اړیکې ټینګې شوي. وویل چې خلک فکر کوي چې طالبان د افغانستان هوایي حریم د ده په وینا ډالرو په مقابل کې امریکا ته سپارلې ده، خو تر اوسه پوره څرګنده نه ده چې دغه الوتکې د کوم هیواد دي او له کوم هیواد څخه د افغانستان فضا ته داخليږي. د امریکا دفاع وزارت دغه راپور ته جوړېدو د ازادي راډیو پوښتنو ته کوم ځواب نه دی ورکړی، خو مخکې یې ویلي چې د داعش په څېر ترهګرو ډلو څارنه ایجابوي چې د افق د پاسه عملیاتو کړنلاره فعاله وساتل شي، چې په دغه ډول عملیاتو کې بې پیلوټه الوتکو کارول کیږي. د امریکا دفاع وزارت 2 کاله مخکې یو اعلامیه کې ویل چې القاعده مشر ایمان الظواهري د دغه ډول عملیاتو په نتیجه کې کابل کې ووژل شو. دوستانو دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم، ښې چارې